دې ځګي ته چې راورسېدم نو د چتونو په کارخانه باندې مې نظر ولګېدو. لونډانو چې مزدوران پکې لګي خپل حق حلاله مزدوري کوله، خو زه په ډیر زیات خپه شوم او د زړه نه ما ته دوا وکړل الله مل چې والله غیبي امداد وکړه. سلامونه دی ټولو لونډانو ته او مسافرو ته. سار ټیمو د ډیر زیات باران ورېدو، زما ډیر یخني شوی خو ما سره چترۍ په کور کې نه ور ماته شوی و. نو په دې وجه روډ ته وروتم، روډ مکمل خالي خو زما یخنیم شوی و. ما ویل چې زه بازار ته لاړ شم او ځان له چترۍ واخلم. د هغې نه پس روډ ته رالم چې پټي مټي مې وکتل چې غونډ خالي و، مکمل اسمان د وریځې نه ډک و. خو بازار ته تلل زما دپاره لازمي و ځکه چې په ما باندې په کور کې ټیم نه تېرېږي او باران ورېدو. په کور کې نیټورک کار هم نه کو. دلته باران راتېر شو، ما د دې ځای نه منډه کړل، ځان مې بازار ته رسو. خان محمد مشین بازار ته راورسېدم. دلته په یو دوکان کې ودرېدم. ما ویل چې یاره د باران نه لږ بچ شم. څادرې مادرې مې غونډې لوندې شوې وې، یخني مې ډېره زیاته شوې، یخته مې لمده شوې. خو بالاخر ما ځان له چترۍ واغېستل. چترۍ قیمت د تیم ډېره ښکلې چترۍ مې واغېسته، زما ډېره زیاته خوښه هم شوله او چترۍ راله پوره په 800 روپۍ باندې راکړله. د هغې نه پس زه دلته کې را روان وم چې ومې کتل د چتونو په کارخانه کې مزدوران لګیا په باران کې او مزدوري ځان له کوله. ما ورته ویل الله پاک دې ستاسو مل چې الله پاک دې په تاسو باندې رحم وکړي او مخ په وړاندې روان شوم. تلمه د کور طرف ته، نو چې تر څو خپلې محلې ته راورسېدم باران مکمل ولاړو. لونډانو نو ما ویل چې یاره د چترۍ په ما تاواني شوه که نه، خو بالکل نه. لونډانو د هغې نه پس زه کور ته وردن نه وتم، بره مې وریاستم کتل خو کور ته روان وم. ولې چې زما څادر لوند شوی، ما ویل زه به په کور کې څادر کېدم. نو چې کور ته وردن وتم لونډانو ما خپل څادر کېښوستو. د هغې نه پس زه بهر ته راووتم، خپله چترۍ مې راواغېسته. ما ویل چې زه بار ډاک ته لاړ شم. نو په دې نرۍ نه لاره باندې زه بار ډاک طرف ته روان وم، خو څوک مې پکې څارل. ما ویل چې څوک پکې شته دی او که نو. چترۍ مې راغېستې وه. ما ویل چې یخني ډېره زیاته ده. څادر مې مکمل په کور کې کېښوستو، نوې کپړې مې اچولې وې، نوې کوټ، خو د باران سره یې څه خوند ونه کو. نو په دې وجه باندې مې ډاک کې نظر واچو چې هېڅ څوک هم نه و، صرف زه پکې لونډ کېدم او تاوېدم. نو دې خوا ته مې بیا دې شوتلو طرف ته وکتل، شوتلو طرف ته هم څوک نه و. خو تر د اخره پورې چې مې وکتل نو هغه ځای کې ګډې سارن کوو، ګډې راټولې کړې وې او په ګډبو باندې مې ډېر زیات زړه خپه چې په یو پلیشتک کې لاندې ناسو د باران نه ځان بچ کړی و. هغې نه پس چې مې وکتل نو د قاغو ډېر زیات شور و چې په هغه ځای کې په پېټرول پمپ د پاسه راټولې شوې وې. پته نه لګي چې دوی دومره شور ولې کوو، هغه ماته پته نشته. نو ګډې مې تر اخره پورې خپل خوا ته راغللې او ګډبانه هم هغه سایډ ته راتاوېدل، خو په ډک کې څوک هم نه و. نو ما خپلې چترۍ کولاو کړه، واپس د کور طرف ته روان شوم ځکه چې ډېره زیاته یخني مې شوې وه. لونډانو نو ما ویل زه به کور ته لاړ شم او څادر به راواخلم. نو چې ومې کتل مور مې راله دا یو څادر راکړو، راته ویل زویه دا یو تاو کا، وړوکې روډ د کار راتلې هغه ځان سره نه دی وړی. نو ما ورته ویل مورې ډېره له. نو د هغې نه پس واپس زه ډاک ته رالم او چې ومې کتل نو دلته کې ودرېدم مال چې زه خپله ویډیو اپلوډ کړم. د پښتنو ډیره مننه که څوک هم زموږ پر یوټیوب چینل باندې نه وي نو زموږ یوټیوب چینل د سره لازمي سبسکرایب کړئ. د الله په امان.